کولی شم. سلامونه او نیکې هیلې ټول عزیزان اوریدونکو او لیدونکو ته فضلین د لندن استودیو څخه یو ځل بیا د ستاسې په عزیزانو او اوریدونکو لیدونکو په خدمت کې او نن په ژوندۍ بڼه باندې موږ سره یو تن د پارلمان وکیل د ولایت د کابل ولایت څخه نمایندګي کوي جناب سلیم خان قندوزي. دا چې د څوک دی څه زحمتونه کولی شي ولې ځان کاندید کړی یو څو دېرش ثانیو بعد نه د دې نه مستقیمه خپله وکیل صاحب نه به پوښتنه وکړو چې د دې روزګارو سبب شو چې دی ځان یې خپل پارلماني هغه ته ولسي جرګې ته یې ځان نومان کړ. او د ټولو عزیزانو او ملګرو نه خواهش کوم چې اول کې به زموږ خپله سوالونه مستقیم او که څوک سوال لري د جناب د وکیل صاحب نه کولی شي په زموږ کامنټ باکس کې سوالونه پرېږدي. انشاءالله 10 دقیقې بعد یا نیم ساعت بعد به وکیل صاحب هم او زه به هم سوالو ته به ګورو او ځینو سوالو ته به د دوستانو او عزیزانو سوالو ته به شروع کوو په لوی بخښونکي الله په نامه باندې. جناب وکیل صاحب که زما غږ زه تاسو ته د فوک افغان اکټیویسټ پاڼې ته یا د افغان مبارزین نننۍ فعالین پاڼې ته ښه راغلاست. ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په تماس کې یم او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام وکیل صاحب. جناب سلیم صاحب که داسې موږ ته وایي چې تاسې د خپل په هکله لږ موږ ته معلومات راکړئ چې تاسې څوک یاست او څه سبب شو څه دلیل شو چې تاسې ځان ولسي جرګې ته کاندید کړ. اول کې غواړم چې د ستاسو په هکله لږ معلومات تاسو راکړم که تاسې اورېدونکو او لیدونکو سره شریک. ډېره مننه. سلیم خان قندوزی نومېږم. د علي آباد ولسوالۍ د میرشیخ د کلي قندوز د ولایت یم ځکه نوم سره مې تخلص نو خامخا خو واضح ده. عالي تحصیلات لرم په زراعتي اقتصاد کې اګریکلچر اکنامکس کې مې ماسټري کړې ده او بیا د 2002 کال راهیسې په کابل کې مې مختلفې وظیفې یا مسؤلیتونه مخکې وړي. په 2002 کال کې چې کابل ته راغلم د اول په یو NGO کې مې وظیفه لرله چې په نامه د CHA یادېږي او بیا په ریاست جمهوریت کې چې د فعلي رئیس جمهور د مستقیم نظارت لاندې یوه اداره وه چې په نامه د ACA به یادېدله. د دې ادارې کار هماهنګي وه. هغه کې مې یو کال وظیفه وه او بیا د هغه نه وروسته لاړو وزارت مالیه ته. 15 کاله مې په وزارت مالیه کې په مختلفو بخشونو کې بودیجه سازۍ کې پلانګزارۍ کې او د وزارتونو سره په هماهنګۍ کې وظیفه اجرا کړه. چونکې په زراعت کې مې تخصص لرو نو بیا د کرنې وزارت په غوښتنه او د وزارت مالیه په موافقه باندې لاړم د زراعت وزارت ته د کرنې وزارت ته او په حیث د معین مالی و ادارې مې څه کم 2 کال هلته وظیفه اجرا کړه. په دې جریان کې اکثره به مې وزارت سرپرستي مخکې وړله. کله به چې وزیر صاحب تشریف نه لرو کله چې فعلي رئیس جمهور په حیث د رئیس جمهور راغی نو کابینه د تیر نظام کابینه یا تیر رئیس جمهور کابینه منحل شو او زه په نوې کابینه کې په حیث د سرپرست وزیر وټاکل شوم د وزارت زراعت او 15 میاشتې مې هغه وزارت مخکې وړ په حیث د سرپرست وزیر. بیا د مشرانو د تصمیم په اساس زه په حیث د ننګرهار د والي وټاکل شوم او د ننګرهار د ولسونو په خدمت کې وم تقریبا څه کم 2 کاله. بیا مې په ننګرهار کې د وظیفې نه استعفا وکړله او راغلم خپل شخصي مصروفیتونو ته او اوس وختونه کې مې ځان د کابل ولایت نه پارلمان ته کاندید کړی. ډېره مننه جناب سلیم صاحب چې د خپل د زده کړو په اړه کې او فعالیتونو باره کې موږ ته وضاحت او په جزئیات سره معلومات راکړه. یوه ننۍ مننه. وکیل صاحب دا ماته وایي چې تاسو یادونه وکړه چې 2003 نه تر 2013 کاله پورې معلومیږي چې په دولتي مختلفو وظایفو او دندو کې فعالیت کړی او کار هم کړی او ځینو دوستانو د ستاسو په هکله وایي چې تاسو وخت چې د مخنه غواړم د ننګرهار والي ولایت کې والي شوی هلته ډېرې تخنیکي او امنیتي ستونزې وې چې تاسو په متاسفانه کولای مو نشو چې په عموم توګه باندې ننګرهار کې
ننګرهار ولایت کې امن راولي یا دغه انفجار یا سطح فقر کم کې، نو اوس څه فکر کوئ که تاسو چېرته وکیل شوئ پایز د نماینده د کابلیانو یا د ننګرهاریانو یا په بل شکل باندې تاسو به بهتره خدمات وکړئ؟ اول خو باید ووایم چې زما دور په ننګرهار کې د چا نه پټ نه دی. ممکنه ډېر هغه دوستان چې د ننګرهار وي زما غږ اوري. زما وخت کې د خدای په فضل تر ډېر حده زما غږ لرئ؟ بله زه ستاسې غږ لرم، ادامه ورکړئ خپل خبرو ته جناب. نو زما په وخت کې د خدای فضل ته ډېره پورې د ننګرهار وضعیت ډېر بد نه و. دا چې ننګرهار یو لوی ولایت دی، سرحدي ولایت دی، هلته هم د طالب د مشکلاتو هم د داعش خبرې را پیدا شوې، په دې کې شک نشته. شپه ورځ خپل هلې ځلې داسې کولی چې باید په ننګرهار کې وضعیت ښه شي او تر ډېر حده پورې ښه و. ولې په اخرو کې تاسې ولیدل چې د ننګرهار ملکي ادارې او تعلیمي ادارې او عیناً تر شفاخانو پورې مراکز هدف وګرځېدل. زه ننګرهار کې د ننګرهار د ولسونو هغه حده پورې په خدمت کې کوم چې زما په توان کې و. هغه څه چې موږ کولی شو او هغه څه چې اختیارات مو لرل هغه د ولسونو او د نظام ترمنځ د یو قوي رابطه او د ولس او د نظام ترمنځ د فاصلو راکمولو چې کوشش مو همیشه دا و چې د خلکو په خدمت کې ووسو او دروازه د خلکو په مخ وړاندې خلاص وي، د خلکو په وړاندې خلاص وي او د خلکو مشکلات حل کړو. ولې په دې کې شک نشته چې ننګرهار یو لوی ولایت دی او سرحدي ولایت دی، یو سلسله مشکلاتو مداخلې وي او موږ ونه کولی شو هغه څه ارزو هم وه او څنګه چې مو هغه اول ورځ تعهد کړی په هغه ارزو او هغه تعهد باندې د خلکو خدمت وکړو، نو بیا هم بهتره وګڼله چې په دې چې خلک رانه خفه شي او سهار له خدای مکه خلک را باندې بد ووایي، ښه به دا چې استعفا ورکړو او که بل څوک وکولی شي راشي دلته کار وکړي. ډېره مننه د ستاسې وضاحت. زه ټولو اورېدونکو او لیدونکو نه خواهش کوم چې لطفا سوالونه پسته مطرح کړئ او دغه اوس دغه فرصت نه وخت واخلئ چې جناب زموږ خپرونه د خپل ملګرو او نور عزیزانو سره شریک کړئ چې تر څو نور خلک هم په دې برنامې په هکله اطلاعات پیدا کړي او که کوم سوال مشخص د جناب وکیل صاحب سره لري یا د کندوز د ولایت نه یا د کابل ولایت نه کولی شي چې وکیل صاحب نه دلته سوالونه وکړي. وکیل صاحب، جناب سلیم صاحب مخکې د دې نه چې راشم چې تاسې ولې ځان ګمان که مشخص کابل د ولایت نه، تاسې ویل کېږي د ستاسې تخلص کندوزي ده، یعنې تاسې د کندوز د ولایت یاستئ، صحیح خبره ده که نه؟ بله و. ډېره مننه. او تاسې خو اطلاع لرئ چې کندوز په تقریبا په دغه 4 کالو کې مشخصا تقریبا 2 ځلې سقوط وکړ او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شو، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، فرهنګي او د ژوند روزګار او فقر سره. نو تاسې ولې لازمه ونه ګڼل چې د خپل کندوزیانو ملا ونه تړئ او د هغو غږ نور هم په پارلمان کې قویتره او بهتره کړئ؟ د کندوز د ولایت نه هم ولې خپل ځان ونه ټاکئ، د دې نه چې تاسې کابل ولایت نه خپل ځان کاندید یا نومان شو؟ خو اساسي قانون موږ ته حق راکړی په حیث یو افغان چې په حیث یو افغان د هر ځای نه وغواړو، د هر ولایت نه وغواړو ځان کاندیدولی شو. هغه ولایت نه چې زموږ تر شا خلک ولاړي، ځکه موږ یو واحد افغانستان غواړو او یو متحد افغانستان غواړو او یوازې یو ولایت نه چې افغانستان وي کندوز به هم وي او چې افغانستان خدای مکنه نو هېڅ څه نشته. دویمه موضوع ده چې ولې ما کابل انتخاب کو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوه کندوز تقریبا 2 ځله سقوط وکړو. په دې 2 ځله سقوط کې د کندوز ډېر ولسونه راغلل په کابل کې میشول، یعنی بیکوره شول او اکثریت د دوی نه په کابل کې اوس هم پاتې دي. موږ تقریبا یو احصایي اساس د 15,000 خواوشا کورنۍ لرو چې هغه په دې 2 سقوطونو کې د کندوز راغلي وو په کابل کې میشت دي. یو علت دا و چې دلته خپل کندوزیانو ته یو ادرس پیدا کو او که چېرته چې اوسېږي هملته باید دوی یو نماینده ولري تر څو د دوی غږ جګ کړي او د دوی په خدمت کې. دویمه موضوع دا ده چې ما 14 کاله کې کابل کې ژوند کوم او په کابل کې د مختلفي وظیفې اجرا کړي. په کابل کې غیر د دې نه چې د کندوز ولس دی د نورو ولایتونو ولسونه ژوند کوي او هغه ټول زمونږ ورونه دي او هغه ټول سره زمونږ یو فامیلي شکل ژوند پاتې شوی دی، که هغه د کرنې وزارت دی، که هغه د مالیې وزارت دی، که هغه په ننګرهار کې
ولایت دی او د ننګرهار ډېر ولسونه په کابل کې اوسېږي. نو دویمه محاسبه زموږ دا وه چې زموږ همیشه د دې خلکو سره ښه ژوند تېر شوی دی، یو لوی فامیل دلته هم جوړ دی. نو دا دویمه موضوع ده. درېیمه موضوع دا وه چې یو قوي نیټورک د یو تعلیم یافته یا یو ایجوکیټډ نیټورک چې زموږ شته دی په مختلفو ادارو کې وظیفې لري، او هم NGO-ګانو کې، هم ملل متحد ادارو کې، او هم په دولت په ادارو کې. نو دا یو بل چې موږ وکولی شو په کابل نه ځان کاندید کو او د دې ټولو دپاره یو قوي ادرس پیدا کو او دوی په خدمت کې اوسو. نو د دغه په اساس باندې ما په ځای دی چې قندوز ته لاړ شم، دا مې بهتره وګڼله چې په کابل کې هم د قندوز د خلکو غږ جګ کړم او هم د ټولو هغه ولسونو غږ جګ کړم چا د هغې غږ نه دی اورېدلی. ډېره مننه جناب سلیف صاحب. او تاسې یادونه وکړه دغه دوه ناولو جګړو کې د قندوز په سقوط سره متاسفانه ډېر قندوزیان بې ځایه شو، بې کوره شو، فعلا مهاجرت کې په کابل کې سره شتون لري او دلته ځای په ځای شو. بدون شک چې افغانستان د ټولو خلکو کور ده او افغانان کولی شي چې هر سیمې ته لاړ شي، هر سیمې ته ژوند وکړي. مهاجرت سړی ویلی نه شي، خو وایي اصلي وطن هماغه ځای دی چې سړی چېرته د خپل ځان راحته احساسوي. نو قندوزیانو ته به فکر کوم چې هماغه قندوز به وي، نو قندوز کې همالته دولتچوی دي، ځمکې دي، روزګار ده او هغیره. که تاسې چېرته پارلمان ته کامیابه شوئ او لارم پیدا کړه، آیا تاسې به دغه زمینه مساعدوئ چې دغه قندوزیان چې اوس بې کوره پاتې دي، بې وضاحته دي یا په خیمو کې ډېرو سختو شرایطو کې کابل کې ژوند کوي، د دغو لارې بېرته موازوئ چې قندوز ته لاړ شي سره او هلته د خپل ښکلي ژوند ته او روزګار ته ادامه ورکړي، او که نه دغو ته به خدمات او ظرفیت او مکتب او تعلیم او کار او نور څه زده کړو به دلته ورته په همدغه کابل کې مهیا کوئ؟ اول خو دا چې دې کې شک نه، څنګه تاسو ته اشاره وکړه، هر سړی غواړي چې هغه خپل چېرته چې هغې وړوکوالی تېر شوی، چېرته چې پیدا شوی، چې خاپوړي کلي د هغه ځای په هېڅ څه باندې نه ورکوي. که هغه قندوز که ډېر مشکلات ولري، خو که یو څوک هلته لوی شوی پاتې شوی، د هغه به د ټول ناول ارمان دی چې بیرته قندوز ته لاړ شي. ولې بدبختانه تاسو ته معلومه ده چې په قندوز کې امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی. اوس هم ډېر قندوز کې ولسوالیو نه ښار ته راتګ، ښار نه ولسوالیو ته تګ، او همدغسې نور مسایل دي، د ژوند نور سهولتونه، که هغه صحي دي، که هغه د معارف دي، که هغه د زیربناو دي، دا ټول مشکلات لري. نو یو دا موضوع ده. بله دا چې د یو وکیل دا وظیفه ده چې د خپلو موکلینو او د خپلو ولسو غږ جګ کړي او د خپلو ولس د غوښتنې سره سم د هغې هغه مسایل چې هغې ورسره مخ دي هغې د حل لارې ولټوي او اړوند ادارو سره دا د یو پل په حیث باندې اړوند ادارو سره دا مسایل باندې بحث وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نو دې کې شک نشته چې زما به د ټولو نه زیات کوشش دی چې د خپل ولس په مجموع کې د خپل ولس غږ ولرم او هغه د هغې غږ د مسؤلینو یا د وخت د ادارو غږ ته ورسوم او غوږونو ته ورسوم او د هغې دپاره د حل لارې ولټوم او د قندوزیانو دپاره بالخصوص تر څو دوی وکولی شي بیرته خپلو ساحو ته لاړ شي، یا په دې شرط چې په هغه ساحو کې اول امنیت وي، دی ولاړ شي او هغه ساحو کې ژوند بیرته وکړي. او دلته هم په دې کې شک نشته، دلته چې اوسېږي زه د دوی باید یو غږ اوسم او د دوی ته هغه امکانات برابر کړی شم چې هغه د دوی قانوني حق دی چې هر چېرته اوسېږي باید هغه امکانات ولري. ډېره مننه جناب سلیف صاحب. تاسې مخکې د دې نه چې تاسې شروع کوم او تا یو لنډه مقدمته یو مرکم درلودله او تاسې ویلې چې په اصل کې ټول افغانستان کابل نه به نمایندګي کوو، بالخصوص د ستاسې توجه او هغه هم زیات ارزان قیمت یو منطقه ده چې نوې جوړه شوې ده او نوې هلته آبادي راپکې راشروع شوې ده، خو ته بدون د شک چې د سړکو مشکل به وي، د مکتبو مشکل به وي، د پولیسانو مشکل به وي، د کار مشکل به وي. نو تاسې بالخصوص دغه ارزان قیمت خلکو سیمې ته به څه خدمتونه او څه وعدې هم ورکړي دي په دې کمپاین کې چې وعدې خو هر وکیل ورکوي چې هغه وعدې چې واقعا تاسې ژمن یاست او هغه کولی شئ چې عملي کړئ که چېرته پارلمان ته رای پیدا کړي؟ نو زمونږ خو په ټول کابل باندې تاسو ته معلومه ده چې توجه مو په ټول کابل او ولسونو د کابل د ولسونو سره کو چې د ټولو ولسونو سره اوسو. د ولسوالیو د کابل ولسوالیو ته تر دې پورې موږ سفرې کړي، د کابل ولسوالیو کې د مشرانو سره ناست یو، مختلفو قومونو مشرانو سره ناست یو. نو یوازې ارزان قیمت نه دی. ولې ارزان قیمت کې زمونږ دوه دفترې د دې وجې دي چې هلته یو تعداد زیات ولس زمونږ د مختلفو ولایتونو بالخصوص د قندوز هملته اوسېږي
نو یو سلسله مشکلات په دې کې شک نشي چې ارزان قیمت لري. هلته دغه فرعي سړکونو مشکلات ډیر زیات دي. د ارزان قیمت یو عمومي سړک چې هغه د تر بخارخانه پورې چې وته وي د مکویانو هغه کې باید وصل د کلونو راسي دا موضوع پاتې دا مشکل نه دی حل شوی او توجه به یې ځکه دا به د ارزان قیمت په امنیت کې ډېر ښه رول ولوبوي او هم به خلکو ته تګ راتګ اسانه شي. یوازې د پلي چرخي سړک به نه نو زما به توجه په مجموع کې د ټولو ولس په مسایلو کې به کوشش کوم چې دخیل اوسم او حل لارې ولټوم، ولې هغه مسایلو ته به خامخا توجه کوم کوم چې اوس واضح دي چې هغه په ارزان قیمت کې ځینې فرعي سړکونه دي او د عمومي سړک دی، همدغسې د اوبو ځینې مشکلات دي، د تعلیم ځینې مشکلات دي چې دې ته رسیدګي وشي. ډیره مننه. او جناب سلیم صاحب تاسو خو بدون شک مخکې یو ځل بیا هم یاد کړه چې د 2003 نه تر 2014 پورې تاسو په مختلفو دولتي دندو کې وظیفه اجرا کړې ده، تجربه لرئ او د کابل وضعیت نه یا په کل کې د افغانستان وضعیت نه یا د ننګرهاریانو وضعیت نه ښه پوهېږئ چې څه مشکلات او څه ستونزې دي. دا ما ته ووایي چې د افغانستان پارلمان تاسې هم په دې 11 کاله کې ولیده چې په تعصب سره یوازې دی چې یو د قانون ګزار کور اوسي، یعنې قانون عملي کړي او د قانون نه حفاظت وکړي. قانون سره دی د یو شرم او د خجالت کور او د فساد کور ته په تعصب سره مبادل شو چې موږ ټول پې شرمېږو او زه هم په حیث د یو ژورنالست په یو افغان او یو اوسېدونکی د دې خاورې واقعا چې پې شرمېږم. دا به ما ته ووایي چې که تاسې چېرته لاره پیدا څه عمده کارونه به کوئ چې یا څه صلاحیت نه به کار اخلئ چې د پارلمان د وظایفو هغه چې ملي کور تصویر دی چې ټول داخلي او خارجي ګوري، څه ظرفیتونه به استفاده اخلئ چې افغان ته به خیانت نه کېږي، قانون اساسي ته به خیانت نه کېږي او اقوامو ته به سپکاوی نه کېږي او په مختلفو اقوامو نومو او په ډرو په شخصو په قوارو په چیرونو ویشل. په دغه اساس کې به تاسې څه ستر ګام واخلئ که پارلمان ته لاره پیدا؟ ډېر مهم سوال دی. زه فکر کوم اول خو دا ده چې تر څو چې د یو ادارې په باره کې معلومات ونه لري نو هلته کار کول یا د هغه نه په هغه اداره کې خدمات عرضه کول به مشکل وي. ما په اجرایه بخش کې تقریبا د 2002 نه واخله تر 2014 او تر دې 2018 پورې ما په مختلفو ادارو کې کار کړی. اجرایه بخشونو کې مې کار کړی او بیا لاړم او یو ولسي بخش ته ورغلم چې هغه په ولایت دی او ولایت یو ولسي چې هلته د ولس موضوعات دی او د ټولو هغه موارد چې ولس سره مخ دی، هغه مشکلات چې ولس سره مخ دی، دا ټول ستا مخې ته راځي. ځکه یو والي ټول مسایل د والي مربوط دي په هغه اداره کې، که هغه صحت دی، که هغه امنیت دی، که هغه معرف دی او همدغسې امثال هم که دا نور دي. نو زه فکر کوم چې که څوک د ولس د نږدې نه وګوري او یا د ولس په مشکلاتو خبر وي، دویم دا چې هغه یو اجرایوي بخش کار کړی وي او هغه د اجرایه بخش هغه مسایلو نه او هغه مشکلاتو نه او هغه مسؤلیتونو نه چې د اجرایه بخش لري د هغه نه خبر وي او هم د قوانینو په باره کې معلومات ولري. زه فکر کوم که څوک پارلمان ته لاړ شي او د پارلمان وظایفو ته واضح چې یو پارلمان څه وظیفه لري او یو وکیل څه شي کولی، زه فکر کوم ډېر کومک کیدی شي. نو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په پارلمان کې ښه خلک هم به وي، په دې کې شک نشته، خو یو تعداد تاسې ګورئ چې هغه د عالي تحصیلاتو نه برخوردار نه دي. پارلمان یوه مقننه ده او مقننه باید جوړ کړي چې د قانون نه خبر وي، د قانون مطالعه ولري او قانون مطالعه کړی شي او د جهان یا د نړۍ د قوانینو مطالعه هم وکولی شي. دا بدبختانه چې موږ داسې یو حالت سره مخ یو چې هغه زمونږ یو تعداد خلک دي چې هغه لیکلوس نه لري. دویمه دا ده چې یو تعداد هغه خلک دي پارلمان ته چې هغه د ولس په درد نه دي دردېدلي، هغې پارلمان یو تجارت خانه جوړه کړې او د همیشه قوانین ماتیږي، همیشه قوانین د خپل لاندې کیږي او همیشه د خپل شخصي غوښتنو په اساس باندې لګیای، نه د ولس په د غوښتنو په اساس. او درېیمه دا ده چې د یو پارلمان بدبختانه د یو داسې بې اعتمادۍ فضا پیدا کړې په ځای دی چې د ولس او د نظام ترمنځ فاصله راکمه چې یو قوي نظام ولرو. پارلمان ورځ په ورځ باندې د هغې د بدبختانه یو تعداد د اشخاصو له وجې هغه فاصله زیاتېږي. نو چې کله فاصله د ولس او د نظام ترمنځ زیاته شوه، بې اعتمادي فضا قوي شوه،
نو بیا بدبختیان دغه دي چې موږ او تاسو ورسره مخ یو. نو زه په دې باندې متيقن یم چې زه د پارلمان کې یو ولغه دا دی چې د واحد افغانستان هیڅ هغه څوک چې افغانیت نه مني، هغه څوک چې اسلامیت نه مني، اسلامیت انکار کوي، افغانیت نه انکار کوي، هغه څوک چې زمونږ مختلف قومونه په منځ خپل منځ کې جنګي، هغه څوک چې تاجک د پښتون سره، پښتون د هزاره سره، هزاره د ازبک سره، همدغه قومونه یو بل سره جنګي، او هغه الفاظ په پارلمان کې وي تر څو فاصلې زیات شي، دغه په مقابل کې به ودرېږم او د یو افغان په حیث هغه څوک چې په دې خاوره اوسېږي هغه افغان دی، د یو افغان په حیث به د واحد افغانستان حمایت کوو تر څو وکولی شو دا فاصلې لرې کړو او زمونږ په منځ کې دا بې اتفاقیان لرې شي. واحد لار د افغانستان د حل دا ده، د اوسني حالت دا ده چې د ولس او د نظام ترمنځ فاصلې کمې شي او د یو افغان په حیث باندې ژوند وکړي. نو زما به د ټولو نه زیاته د امنیت په ساحه کې کومک دی چې زه وکولی شم د یو اتحاد او اتفاق فضا کې کومک وکم، هغه خپل دوستان یو ګروپ د دوستانو داسې جوړ شي چې هغه څوک چې مخالفت راولي، هغه څوک چې بې اتفاقي زیاتې د هغې په مقابل کې ودرېږو او د وحدت دپاره کار وکړو. پارلمان مقننه ده، پارلمان د ولس او د نظام ترمنځ یو پل دی، پارلمان د بودیجې تصویب کوي، باید وکولی شو چې مساویانه بودیجه تقسیم شي تر څو هر ولایت، هر ولس، هر قوم او هر ملت خپل ځان په دې کې وګڼي چې دوی ته توجه شوې ده او هیڅ نوع ډسکریمینیشن یا هیڅ نوع یو خاص طبقه د یېرېدلو دپاره نه چې یوه طبقه یېره شي او بلې طبقې ته کومک ورسي. ډېره مننه جناب سلیم صاحب. همدغلته یو بله پوښتنه هم مخکې کېږي، تاسو ویلې چې دغه نجات پرستي یا ملیت پرستي او قوم پرستي دغه د یوه ډېره ناولې پدیده یو شوم پدیده ده چې په افغانستان کې رواج شوی، دا د منځه شي او په زمان کې تاسو یاره کړه چې پارلمان کې د بودیجه چې د دولت د خوا نه تعینېږي راځي ځینو مناطقو ته په نسبت په نفوذ یې هماغه ظرفیت مشکلات لري، هماغه لازمه بودیجه نه ورځي هماغه سیمې ته. د دې څه ستونزه ده؟ په دغه هکله به تاسو څه په مثال زه په خیرخانه کې ژوند کوم، زه د خیرخانې اوسېدونکی یم، ماته د خیرخانې اوسېدونکي وایي چې نفوذ هلته زښته زیات ده، خو بودیجه همیشه خیرخانې ته کمه ورکړل کېږي، هغه په همغه نه چې لازمه ده نه ورکړي، او دلیلونه یې وایي چې دا ده او نه ده. او نور ځایو کې چې نفوذ ډېر کم ده، مثال ووایم البته نور ولایتو کې چې شمېر یې په 7,00,000 نفوذ ده، هلته نو بودیجه د 80% نه 80% نه زیاتره هم هلته ورکېږي. په دغه په هکله به تاسو څه نورو وکیلانو سره، نورو ملګرو سره چې هغه قانون ته قانع دي او قانون ته احترام کوي او افغانستان د یووالي لپاره کار کوي، څه ګامونه به، څه قدمونه به پورته کوئ چې یو متل ده وایي حق به حقدار سپرده شوه، چې دغه د هر چا حق حقدار ته ورسېږي؟ اوله موضوع خو دا ده، په دې کې شک نشته چې څومره چې زمونږ غوښتنې دي او څومره چې زمونږ مشکلات دي په هغه حد باندې زمونږ ملي بودیجه نه ده. زمونږ ملي بودیجه په اساس هغه امکاناتو، مالي امکاناتو تعینېږي کوم چې د وزارت مالیه سره د تعهدات کېږي او یا هغه کومکونه چې هغه اختیاري پیسې وي د وزارت مالیه ته ورکول کېږي. 5 کاله وبخښئ چې زما غږ لږ دغه دی ځکه دا څو ورځې مسلسل تقریرونه دي او ویناوې دي، غږ مې لږ ناست دی، لږ تغیر یې کړی. نو هغه امکاناتو باندې برابرېږي کوم امکانات چې وزارت مالیه لري. ولې یو مسله تاسو ته اشاره وکړه د حقیقت دی او هغه دا دی چې کله کله بودیجه په اساس د فشار ورکول کېږي، په اساس د هغه حقایقو، په اساس د هغه ضرورتونو چې د یو ساحې، یو ولایت، یو ولسوالۍ لري نه ورکول کېږي، بلکې په اساس د یو فشار ورکول کېږي چې یو څوک قوي دی، زورور دی، خپلې منطقې ته هغه ډېره بودیجه په لاس راوړي او د ډول مختلفو حربونو استفاده کېږي، د زور او د فشار او د وکیلانو د دې مسایلو استفاده کېږي. زه وایم چې که د ټول افغانستان دی، ټول زمونږ کور دی، بودیجه باید داسې تقسیم شي تر څو د په اساس د هغه اقتصادي مسایل په نظر کې نیولو سره او اجتماعي مسایل په نظر کې نیولو سره او همدغسې دغه منطقي محرومیت په نظر کې نیولو سره دغسې تقسیمات وشي چې هر ولایت، هر ولسوالي هغه ځان داسې فکر کوي چې دا نظام د دوی په خدمت کې هم دی. داسې نه چې په یو ولایت کې ډېر لوکس سړکونه وي، ټول مکتبونه درست وي، بل ولایت کې ماشومان د یو ونې لاندې ناست وي سبق وایي، ماشومان د یو وران
کور کې ناست وي اول ته درس وایي نو دا بې انصافیانې کېږي زه دې کې شک نه ګڼم او دا بې انصافیانې شوي دي ځکه اکثره د یو فشار آله جوړېږي د پارلمان ځینې غړي او هغه په دغه اساس باندې په خپل حق اخلي ولې نور حق نه محروموي نو زما به د دې په مقابل کې قوي غږ وي ځکه زه همیشه دا وایم چې د اوله نه زه د یو دهقان سړي زوی یم د یو غریب سړي زوی یم او په تدریج باندې هغه د ټیټ ماموریت نه تر ولایت ته تللی یم او ما ته خپل درد معلوم دی د ولس درد معلوم دی نو زما به کوشش دی چې د دې بې انصافیانو په مقابل کې یو قوي ټیم ولرم چې دا بې انصافیانې سره درې کړو او قوي ټیم زموږ سره ولاړ یو وکولی شو چې د ولس صحیح ترجماني په پارلمان کې وشي ډیره مننه سلیم صاحب ستاسې د خپلو جوابونه یو بل البته ډېر سخت سوال به زه د ستاسې نه وکړم د خپل د خوا نه چې زه د کابل اوسېدونکی یم او په کابل کې 11 کاله کېږي چې هره ورځ مرګ ژوبله هلته روان ده او خلکو په مختلفو نقاطو کې په سړکو کې په شفاخانو کې په مساجد کې حتی د خپل په شخصي کورو کې په موټرو کې په پارکو کې په سړکو کې په شهادت رسل کېږي او ویل کېږي چې زه ناولي او ککړ او خدای وخلي قرآن وخلي وکیلان شوي دي د نور چا د بیګانهګانو جاسوسان دي په ټولو زرې شیشې موټرو کې دغه قاتلین او دغه انتحاریان کابل ته راوني او زه وایم چې دغه په دغه قتل کې شریک دي که چېرته تاسې لاره پیدا کړه دغه وکیلان چې همداسې دغه متاسفانه نمونه یې هم دغسې او چهرې هم همداسې په تیارې کې پاتې شو دغه دولت دغه جرأت ونه کړي چې دغه ملت ته وکړي چې دغه وکیلان څوک دي په افغانانو وینو کې او قتلو کې شامله دي وخت چې تاسې وکالت ته لاړ شئ که تاسو ته داسې اشاره متوجه وشي او آګاهي حاصله شي چې کوم وکیلان دغه ناولو شیانو کې لاس لري آیا تاسې به دا جرأت وکړئ چې په صراحت سره موږ ملت سره به دا شریک کړي او افشا به یې کړئ چې دغه تورمخي کسان څوک دي چې هره ورځ افغانان وژني په کابل کې د دې نه مخکې چې دا کار زه وکړم اول ښه دا ده چې اوس خلک هوښیار شوي زما په ټول ولس غږ دا دی چې قاتل ته رایې مه ورکوئ غاصب ته رایې مه ورکوئ ظالم ته رایې مه ورکوئ هغه څوک چې په تورو شیشو کې تاسو ته انتحاریان راوړي رایې مه ورکوئ هغه څوک چې تاسو د موټر نه لاندې کوي رایې مه ورکوئ هغه څوک چې قانون نه مني د قانون خلاف حرکتونه کوي رایې مه ورکوئ ولې په خپل لاس ځان وژنئ ولې په خپل لاس په خپل رای باندې خپل بچیان وژنئ هغه چا ته رای ورکړئ چې پیژنئ هغه چا ته رای ورکړئ چې د هغه په اړه کې معلومات ولرئ هغه چا ته رای ورکړئ چې هغه واقعا په دې خاوره باندې دردېږي هغه څوک چې نن په دنیا موټرې پسې زرې ورپسې دي او د کاله مخکې معلومات 15 کاله مخکې معلومات وکړي دا څوک او پوښتنه ته وکړي چې دا زرې موټر د کومه کېږي او دا تورې شیشو موټر کې ګرځي دا د کومه کېږي دا ولس په خپل په زور په خپل لاس باندې ولې ځان وژني ولس په خپل لاس باندې ولې خپل ولس سره آینده نسل له داسې خلک ورکوي چې هغه د دې قاتلان وګرځي د کې شک نشته چې ځینې مسایل په خپله یو وخت وزیر داخله وویل چې د په تورو شیشو موټرو کې انتحاریان راوړل کېږي او یا اختطاف کېږي نو تورو شیشو موټر کې چې څوک ګرځي خو ځان ته به زور وایي نو زور خو د ولس دی خدای زورور دی بیا خو د ولس زور دی او بیا باید نظام د هغې په مقابل کې ودرېږي زما به انشاءالله مبارزه دا وي تر څو هغه څوک چې ولس ځوروي ولس وژني څوک که نن بل سړی وژني خو سبا له زما زوی وژني سبا له زما بچي ته خطر دی زما آینده نسل ته خطر دی ټولو ته خطر دی نو د هغې مقابل کې به انشاءالله په هغه قوت باندې چې قانون اجازه راکوي په هغه قوت باندې به ورته د هغې په مقابل کې ودرېږو او یو داسې ټیم به انشاءالله جوړېږي بیا هغه څوک چې خیانت کوي او هغه څوک چې د بل دپاره جاسوسي کوي او د ملت کور نه په ځای دی چې د ملت کور شي د یو جاسوس هلته کار کوي انشاءالله هغه څوک چې وي او پیدا شي وینو د هغې په مقابل کې به انشاءالله خامخا قوي او ودرېږو به ډېره مننه جناب سلیم او دا راته ووایي چې فرق د ستاسې هغه وکیلان چې اوس په پارلمان کې شته او شتون لري او ناست دي او دغه د افغانستان وظایف یا د کابل امنیت په هکله اقتصاد په هکله اجتماع په هکله هر نګانه خدمت کې فرق د هغه وکیلان او د سلیم خان قندوزي فرق به څه یعنې دغو وکیلانو نه به یې څه فرق چې دا پارلمان ته ننوځي په کوم صلاحیت سره په کوم جرأت سره په کوم غږ سره او څه نوع تغییرات به موږ وینو چې هغه شی چې موږ اوس وینو بیا به تکرار نه وینو نو دا خو واضح ده 13 کاله چا نه پټ نه دي
13 کاله یو درس دی او زه فکر کوم چې هر چا دا درس اخیستی نو ځینې شیانو ته د تشریح ته ضرورت نشته په دې ملک کې چې څوک ظلم کوي د چا نه پټ نه دي په دې ملک کې چې څوک قتل کوي د چا نه پټ نه دي په دې ملک کې چې څوک فساد کوي د چا نه پټ نه دي او د ملک کې چې څه وشو او څه روان دي هر چا نه پټ نه دي نو دا زمونږ د ولس په لاس کې ده چې دوی څه غواړي آیا غواړي هغه څوک وځوروي او یا هغه څوک چې د هغه باره کې معلومات ولري او د هغې تیر وختونو معلومات ولري که اشتباهات خدمات درست نه شوي دي او چا د لاسه د وظایفو کې قاتل به نه وي زه وایم دوستانو ته چې قاتل ظالم جابر غاصب او هغه څوک چې قانون د خپل لاندې کوي هغه مه لیږئ نور که یو څوک یو لږه اشتباه ولري هغه مشکل نشته قابل د حل ده سلیم قندوزی به د دې خلکو یو درست خدمتګاري نه په قتل کې د خدای فضل خدای دې وساتي نه قاتلان یو نه غصب کړي نه جرم کړي نه د چا په حق کې ظلم کړي او نه فساد کړي او خپ په جرأت باندې د خپل ولس خدمت کړي ځکه نن ولس زموږ تر شا ولاړ دی دا 13 ورځو کې چې موږ کمپاین لرو هر قوم نه او زمونږ خویندې ورونه دا اوس ما تاسو ته وویل چې دلته خویندې راغلی وي او لږ مخکې رخصتې شولې او هغه هم د کمپاین دپاره راغلی وي تاسو که سلیم قندوزي ولېږه بیا مطمئنه اوسئ چې بیا به ستاسې غږ د وخت مسؤلینو ته رسیږي او هغه څوک چې تاسې ځورئ د هغه مقابل کې به ستاسو په نماینده د هغه مقابل کې سلیم قندوزي ولاړي ډېره مننه او سلیم صاحب تاسو نه هیله کوم چې دا جوابونه لږ ذره لنډ ووایئ چې تر څو زیات سوالونه زیاتره دي او د خلکو سوالونه هم واخلو او دا ماته ووایي که سلیم خان قندوزي په پارلمان کې وکیل شي او یو وزیر معرفي شي او متوجه شي چې دلته ځینې وزیرانو وکیلانو ته پیسې ورکوي یا وکیلان پیسې اخلي رشوت اخلي د پاس کې د ملت رایې خرڅوي آیا سلیم خان قندوزي به دا جرأت وکړي چې دغسې من سره په جرأت باندې نن غږیږي د قانون ته د ملت نه د هر چی نه به تیر شي د شهرت نه دغه ناولی کس یا دغه ناولی وکیلان به ملت ته معرفي کړي وایي چې دغه وزیر په زور راغلی رشوت یې ورکړی او دغه وکیل رشوت یې اخیستی او مخته ده په دې کې شک نه ځکه د پارلمان کې یو خواله دا دی چې خپله وینا کې مسؤلیت لري او پارلمان وکیل په جرأت باندې خبره کولی شي او هغه چې هر چا په باره کې هغه ته اجازه شته یو دی چې اتهام واردولی او یو حقایق شریکولی په ځینې وختونو کې حقایق شریکول څه خلکو ته دردسر جوړیږي او پارلمان کې په قوت ویلی شي نو انشاءالله چې دا جرأت شته او په دې جرأت باندې به بحث کیږي هغه څوک چې پیسو باندې وزیران ټاکي بیا همدغه حال چې وزیر بیا په خدمت کې ځکه نه ضعیف پارلمان ضعیف اداره به تاییدوي قوي پارلمان به قوي اداره جوړوي ډیره مننه سلیم صاحب البته دلته زما سوال نه ده یو اوریدونکي په نامه ننګیالی ننګ سوال کړی چې تاسې والي د ننګرهار ولې مستعفا وکړه سبب د ستاسې استعفا څه شو په ډېر هغې کې خلاص سره که دا جواب ورته ورکړي نو یو سلسله مسایلو ما ځینې وعدې کړې وې کله چې ما په حیث د والي مقررېدم ولس ته مې وعدې کړې وې تر هغه حده پورې چې ما وکولی شو چې هغه وعدې په ځای کړم چې هغه ریفورم راوستلو هغه امنیت ټینګولو هغه د غصب په او هغه خلکو ته درست خدمات عرضه کولو تر هغه وخت چې زه پوه شوم چې دا کار کولی شم او کوم او کولی مې شو او چا مې مخه نه نیوله لګیا وم خو چې کله مې موانع جوړ شو او مداخلې زیاتې شولې او زما مخې ته دیوالونه د دې جوړ شو چې زه ونه کولی شم د خلکو خدمت وکم او وعدې مطابق نو بیا مې دا بهتره وګڼله چې استعفا ورکم نو تاسو ته معلومه ده چې څوک د یو 5-6 بس نه استعفا نه ورکوي خو ماته مهمه دا وه چې زه استعفا ځکه ورکم چې بیا خلکو ته وعدې مې چې کړې وې او راو مې غوښتل 1000 کسه ما استعفا په ټولو رسنیو کې شته ما 1000 کسه راوغوښتل او 1000 کسانو استعفا مې ورکړه او په دې کې هم شک نشته چې دروازې نه پرېښودم هغه ټوله ویډیو تاسو وګورئ خویندې هم راغلې وې مشران هم راغلي وو علما کرام راغلي او زه نه پرېښودم چې د بعد قصر نه راوځم او زما استعفا نه منله او ډېر په عذر به ترې راووتم ځکه چې زه د خلکو یو غریب سړی زوی یم او زه د خلکو خدمتګار ځان بولم نو زه نه خانزاده یم
او دا چې په چوکۍ دی مو خلک د زوري ګوزلي کار نشم نو خدا و چې استعفا ورکم. ډیره مننه سلیم ته وایي چې ته ډیره ما پورې چې تقریبا 8 ورځې نور کاش په ورځې نور انتخابات ته پاتې دي ډیره ما پورې پر اختیار چې څونه زره یا لکه ډالر هم په دغه کمپاین کې مصرف کړي دي د کمې منبع او د کم ځای او د کمې لارې. ډیره مننه. ما تاسو ته مخکې ویل چې کله ما استعفا ورکړه زه یو شرکت چې په نامه د شین افغانستان یا ګرین افغانستان چې دا اوس تاسو ناست په همدې دفتر کې ما دا هغه نه وروسته دا یو شرکت دی دې کې مې کار کاوه دې سره کاوه او دا خپل کاروبار مې د تقریبا د دوستانو سره یو ځای او یو تعداد پروژې دي چې تطبیقوي چې هغه د مختلفو ادارو دویمه دا ده چې ونه مې ژوند بد هم نه دی مشرور مې ورونه مې خارج کړي دي هغې کومک هم شته دی را سره خپله مې ښه معاشونه اخیستي دي نو یوازې یو معاش ته نه وم کوشش مې کوو چې کار هم ولرم. په عین وخت کې درته ویم د مصارفو په کابل کې به زه وایم چې کمترین مصرف زما ما ته چې دوستان راځي وایي په ښار کې د بلبورډونه نشته په ښار کې د غټ غټ عکسونه نشته او یو عکس چې دی نو هغه ډېر قیمته دی. ما واړه نه چاپ کړي ډېر زیات ما ډېر واړه د A2 او A3 او A4 دا چاپ کړي دي دا سټیکرې یو دا چې دا ډېرې ارزانې دي بل مې دا واړه کارډونه چاپ کړي دا ډېر ارزان دي نو واړه کارډونه ډېر توضیح کومه صرف یو څو ځایونو کې مې خپل یو اعلانات لګولي چې په هغه باندې دونه مصرف نه دی راغلی نور ما انډیوالان او دوستان ټول خپل مصرف کوي ما سره ټول ایجوکیټډ یا تعلیم یافته طبقه ډېره زیاته ولاړه ده او اکثر خپل وظایف لري او خپل مصارف کوي نه رانده موټر تیل غواړي او نه نور مصارف غواړي او شپه ورځ را سره ازغلي نو زما مصارف دومره زیات نه دي. ډیره مننه. تاسو د مصارف او د تعلیم یافته او د اعلاناتو غږ مو دا راته وایي چې په دغه کمپاینرانو کې کوم چا تاسو نه اوس ناول درخواست کړی چې د نویل چې زه د وکیل دغه ډالر د باندې مصرفوم چې پارلمان ته لاړې ما ته به فلانه شعره کې فلانه بلند منزل یا فلانه بورس د خارجي او داخلي به ما ته مایه کوي داسې کوم درخواست تاسو نه شوی تر اوسه پورې؟ نه ما چې تاسو تعلیم یافته وویل دا کسان دي چې دا وظایف لري دا میلیونران نه دي ډالر والا ډېر نه دي میلیونو ډالر دی نه لري دوی خپل معاشونه لري په یا په انجوګانو کې کار کوي او یا په دولت کې کار کوي یا په نور ادارو کار کوي پس د راځي او یا د رخصت په ورځ باندې راځي او غونډې جوړوي په خپل کورونو کې غونډې جوړوي دلته دفتر ته راځي په نورو ځایونو کې غونډې جوړوي ما 13 ورځو کې د کابل پوهنتون استادانو سره غونډه وه دوستانو جوړه کړې وه پرون د یو قومي غونډه وه چې دوستانو جوړه کړې وه هغې ترتیبات ولیو همدغسې تعلیم یافته طبقه چې ده او همدغسې ځینې مشران هغې غونډې جوړې خپل کورنۍ مصارف خپل کوي او بیا ما راوغواړي خلکو ته وینا لرم نو ډاکټر صاحبانو سره مې تقریبا خصوصي شفاخانو اکثر ډاکټرانو سره او د زونو اداراتو سره په ځکه زه چا سره چې کینم ډېر لکه خلاص کتاب آزاد ورته وایم چې قسم بحث خوښ یم چې هغه بحث تاسو سره ولرم نو دوی لږ نه دي چې دا میلیونونه ډالر ولري او بیا ورته زه بلند منزلو غمونه وخورم. ډیره مننه. او شوخي خاموشي خسته کنه نشي برنامه دا وایي چې تر اوسه پورې کوم چا شخصي دیوال باندې یا موټر باندې د خپل سټیکر هم لګولی چاته مالي زیان رسولی قانون اساسي د پښو لاندې کړی یا خیر؟ نه د خدای فضل دی د شکایت خو نه دی راغلی اکثره خلک یې وړي زما وینا متداعي چې دولتي ادارو باندې ځینې کورونو باندې ډېر ښایسته دیوالونه جوړي خلک پې خفه کېږي که یو چا په دیوال یې لګوي اجازه ترې اخلی ولې اکثره خلک راځي او سټیکر یې وړي که یو چا کوم ځای کې اشتباه کړي ما ته راپور نه دی راغلی او چې ما ته راپور راشي زما ته غوښتنه همیشه دا چې په دې ځای کې مه لګوئ چې هغه کې قانون درته اجازه نه درکوي او یا هغه شخص خفه کېږي چې دلته دا ولګوي نو نه موټرو باندې بې اجازې نه زما سټیکر یې زه نه دوستانو په خپله خوښه په خپله موټرو لګولي. ډېر مهم سوال چې 19 کاله افغانان وځورولو په تعصب سره دغه قومي تعصبات او افغانان خپل منځ کې ژغړه کول یو بل سره جنګ اچول همدغه د پارلمان د کور نه په مخکې وخت په همدغه پارلمان کور نه ډېر شدت پیدا کړل. زه به عنوان نه کړم تاسو ته معلوم دي چې هغه کسان څوک دي هغه کسان چې افغانستان نه مني افغان نه مني د افغانستان جغرافیه نه مني د افغانستان قانون اساسي نه مني په دغه کسانو په ضد باندې چې زه خپل هم اوس ډېر متاثر یم چې قانون اساسي کې زموږ دغسې قانون نشته ولې چې په وضاحت راغلی ویلي دي چې څوک افغان نه ده هغه رئیس جمهور نشي کېدلی هغه وکالت ته تللی نشي هغه وزیر کېدلی نشي خو نن داسې کسان شته چې د افغان ځان نه بولي افغانستان نه مني د افغانستان جغرافیه نه مني
خو بیا هم په دغه نهایي لیست کې راغلي دي ځانونه یې کاندید کړي. زه نه پوهیم چې دې د افغانان نه دي د افغانستان نه دي بس چا ته خدمت کوي؟ مورچستان ته، ګلستان ته، معذرت غواړم قرغستان ته، خرستان ته، هزارستان ته، بزارستان ته چا ته به دې د خدمت ورکړي؟ دغه نوع کسانو مخه به تاسې په پارلمان کې په عیز یو مسلمان او رښتینی مجاهد چې تاسې خپل مجاهد یاست وظیفه مجرا کړې ده په مختلفو استادو کې د افغانستان په وینو به طبعا قدر لري او هر افغان وینه باید بالاخره قدر پیدا کړي. په دې باندې به تاسې په کوم اواز او په کوم جرأت په پارلمان کې د خپل غږ پورته کړي چې خدای نخواسته دغسې مسایل بیا مخې ته راځي؟ اول خو دا چې ما مخکې وویل چې موږ هر څوک چې په دې خاوره اوسېږي دا افغان دی. که څوک افغان نه مني او افغان نه دی نو بیا د خپل یو هویت معلوم کړي چې څوک دی. افغان په خاوره اوسېدونکی چې کم هر قوم دی هغه افغان دی او ټول قومونه دا منل چې دا افغان دی. هغه څوک چې ځان ته افغان نه وي او افغان نه دی هغه ممکنه چې د یو بل ملک دپاره یو د بل غږ جګولو دپاره یو یا د څه امکاناتو په لاسته راوړلي. دا زمونږ بدبختي ده چې د داسې یو چا دپاره چې هغه اساسي قانون نه مني موږ د هغې دپاره هېڅ قسم جزا ونه لرو. باید قانون واضح وي. څوک چې دا ملک کې افغان ځان نه مني، څوک چې دا ملک اسلامیت افغانیت نه مني، دا باید قانوني برخورد سره وشي. نه باید په دې خاوره کې څوک چې په موږ که هر چېرته ځو موږ نه هېڅ څوک بهر څوک پوښتنه نه کوي. موږ ډېر ملکونو ته سفر لري چا راته نه دي ویلي چې ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې، ته موږ ته یو غږ کوي افغان. او دا یو لوی افتخار ده زما دپاره هم د ټول دپاره افغانان یو. هغه څوک چې پارلمان کې دا غږ کوي چې موږ افغانستان نه منو یا افغان نه منو او هغه څوک چې د نور ځایونو دا غږ کوي موږ د مخالف یو د دې په مقابل کې به ودرېږو. څوک چې موږ سره افغانیت نه مني افغان نه دی هغه بیا خپل معلومه کړي چې د کوم ځای دی افغان په خاوره باندې د افغان رای نه غواړي. بیا دې ځي چېرته چې په کوم ځای کې غواړي همغلته دې وي. هغه څوک چې اسلامیت نه مني، هغه څوک چې افغانیت نه مني موږ د هغې مقابل کې جدي ولاړ یو. زمونږ افغانیت دی، اسلامیت دی او یو متحد افغانستان دی، د ټولو قومونو کور دی، خو په مجموع کې په یو افغان یو چې هغه هر څوک دی په دې خاوره کې اوسېدونکی افغان دی او څوک چې دی په مقابل کې د دې خلاف یې دې خبرې د هغې مقابل کې به ودرېږو، هم به ولس ودرېږي او هم به موږ ودرېږو انشاءالله. ډېره مننه. او دا راته ووایي چې تر کوم قیمته پورې، تر کوم توانه پورې به د کابلیانو رای ته به خیانت نه کوئ او دغو رای به همداسې امانت ساتي تر پارلمان د شروع تر پایه پورې؟ تر کوم حده پورې به دغه رای امانت ساتئ؟ رای مخکې تاسو ته ویل چې رای یو امانت دی او امانت څنګه چې ورته امانت ویل کېږي همسې امانت باید وساتل شي. هدف دا دی چې د کوم هدف دپاره ما ته رای راکړې باید په همغه هدف کې استفاده شي. زه هره ورځ د مشر د کابل شریف ولس سره ګورم، د مختلفو ولسوالیو نه، د مختلفو ناحیو نه، د مختلفو قومونو نه، زمونږ هزاره خویندې ورونه، زمونږ تاجک خویندې ورونه، ازبک خویندې ورونه، دا ټول دلته ما سره دي او دوی ټول په یو غږ دی چې دوی یو واحد افغانستان دپاره منډې تړلې کوي. نو زه به انشاءالله چې هېڅ وخت د دې د کابل د شریف ولس چې څوک په کابل کې اوسېږي اوس ټول کابلیان شوي دي، نو د دې د رایې به احترام کوم. په هغه ځای کې به استفاده کېږي چې کوم کې د دوی دپاره د سکون، د دوی دپاره د آرام ژوند هلې ځلې کېږي، په هغه مقصد دپاره به یوز کېږي او استفاده کېږي کوم چې دوی په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ژوند کې غواړي او د هغه هدف دپاره په خلاف به یوز کېږي کوم چې د ولس د ځورولو دپاره د هغې نه کار اخیستل کېږي. ډېره مننه. او سلیم صاحب زه به تاسو ته 2 دقیقې اوس وخت درکړم که تاسو دغه 2 دقیقو کې د خپل دغه برنامه یا کومې وعدې ژمنې چې تاسې کړي دي پایز د یو نومان یو وکیل دغه د خپل زموږ اوریدونکو سره شریک او هغه کابلیان چې د ستاسو اوري چې تر هغو هم مطلب اصله کړي چې تاسو ته رایې درکړي که بل چا ته او که تاسو ته رایې درکړي په څه دلیل او څه منطق او په څه ډول تاسو وکړئ. ډېره زیاته مننه. زما د ټول کابل د ټول افغانستان ولس ته سلامونه وړاندې کوم او په د کابل ولس ته، کابل اوسېدونکو ته خاص طور او د کابل د ولس نه مې غوښتنه دا ده چې ما ته که تاسې رای راکئ، ستاسې رای، ستاسې اعتماد به په قوت باندې ستاسې دپاره استفاده کېږي، د حق دپاره، ستاسې د غوښتنو دپاره، قانوني غوښتنو دپاره او قانوني حق دپاره. زما به ټول نه اوله موضوع د صلح چې په افغانستان کې صلح راشي، د ټولو هغه برنامونه به حمایت کوم کوم چې یو افغاني صلح او د افغانانو په لاس باندې صلح راشي او
په دې ملک د ټول نه اول شي د امنیت دی. د امنیت په موضوعاتو کې به زما ټوله توجه وي او په افغانستان کې د یو ښه اقتصاد دپاره به په هغه هلې ځلې کوم چې کوم زما قانون ماته اجازه راکړې او قانون په چوکاټ کې د بېروزګارۍ د ختمولو دپاره به خپلې ټولې هلې ځلې کوم په مواردو کې چې قانون ماته اجازه راکړې ده. د خلکو د حق غوښتنه د مسؤلینو نه به د قانوني چوکاټ کې د هغه د خلکو حق ته د مسؤلین نه غوښتل کېږي د وخت د ادارې نه. کوشش به دا کوم چې د نظام او د ولس ترمنځ د فاصلې کمې کم. د کوشش به دا کوم چې د مختلفو قومونو ترمنځ د ورورۍ و فضا پیدا کم او د دې لپاره غږ وکم او کوشش به دا کوم چې د هغه خلکو په مقابل کې ودرېږم څوک چې زمونږ ولس په منځ کې بې اتفاقي پیدا کوي او زمونږ ولس ځوروي او د هغه څیرې بربنډې کم څوک چې زمونږ ولس قتلوي زمونږ ولس وژني په انتحار په انفجار او په نورو مواردو کې. او زما کار به همیشه په افغانستان کې د یو باثباته افغانستاني د یو مبارزه زمونږ چې ده په افغانستان کې د صلح دپاره د امن دپاره د ترقۍ او د پیشرفت دپاره ده او دا به انشاءالله چې په شکل د یو امانت د دوی رای د دوی د سوکاله ژوند دپاره استفاده کیږي. هغه چاته رای مه ورکوئ څوک چې په تاسې ظلم کوي چا زورولي وي څوک چې تاسې جنګوي څوک چې تاسې په منځ کې بې اتفاقي پیدا کوي. زه به ستاسو په منځ کې د اتفاق اتحاد راوړلو لپاره کوشش کوم. او زه به هم د اوریدونکو نه خواهش کوم که څوک څه سوال لري چون آخره برخه د برنامه کې او څه کم 10 یا 12 دقیقې وخت د برنامې پاتې ده. که تاسې کوم مشخص سوال لرئ جناب وکیل صاحب سره کوم ستونزه سره شریکوي یا کوم خواست نه لرئ کوم مشکل سره شریکوي لطفا سوال د تفریح جناب وکیل صاحب د سلیم صاحب درته چې تاسو سوالونه وایلی شي کنه د پاڼه صفحه کې ستاسو ته د هغه ښکاري که نه د خلکو مسجونه موږ ته خو نه ښکاري د خلکو مسجونه سمه ده خو څو چې مسج راځي زه به دلته وایم چې دلته د څومره یو د 15 دقیقې چې موږ تاسو بحث وکړه اکثره خلک د خپل دعا او سلامونه او نیکي هیلې تاسو ته رالیږلي او د تاسو موافقت او کامیابي غواړي او غواړي چې تاسو د افغان یووالي او وحدت او ملي وحدت تمثیل شي او پارلمان کې پرې نه دی چې دغه ملي کور بیا یو ورته په یو تجارت کور ته او یو نفاق کور ته او شر کور ته خدای نه خواسته د تیروریزم یا د ترهګرو د تیروریستانو د انتحارګرو مرکز ونه ګرځي چې دا نه تحمیل شي او امکان شي او بس خبرې شي او دغه ځای نه په دغه ملت باندې بیرته په چاودنې ته والوځي. نو دغه د خلکو زیاتره غوښتنه او سوالونه وو. او بل سوال زما ذهن کې راګرځي چې بدون د شک چې د وخت چې تاسو داسې ملي مسایل مطرح کوئ په پارلمان کې ډېر جدي اختلافات سره به مخامخ کېږي. د کوم کار نه به د کوم هغه نه به تاسې کار اخلئ تر څو دغه د ملت رښتینې واقعي ارمان او هوس چې صلح ده ثبات ده او په کابل کې بل خصوص چې هر کال د ځینو ناکړو نومونه یې ناخلم لنډغر چې راځي د کابلیانو امن په بل مخ کې نامشروع اسلحې نه کار اخلي. تاسې وکیل او نور وکیلان سره به څه مشخص کار کوئ چې په تېر کال کې آینده کال کې چې تاسو په هغه پورې به وکیل شوئ که چېرته هم رایه وروړله د دغه مخنیوی به سره هم کوي چې دغه لنډغران بیا په سړک راونو. موږ د ټوپک خلک نه یو، موږ د زور نه استفاده نه کوو، موږ زور نه وایو، موږ د منطق خبره کوو. موږ په منطق باندې غواړو وغږیږو او موږ د منطق خبره کوو او غواړو چې په منطق او په دلایلو باندې قناعت ورکو هغه څوک ته هغه چاته چې د خلکو امنیت خرابوي، هغه څوک چې قانون د خپل لاندې کوي او هغه څوک چې ولس ځوروي. موږ به همیشه په منطق باندې او په یو قوت باندې او خدای وکړي چې یو قوي ګروپ داسې جوړ شي او ان شاء الله امید هم دی چې هغه وطن دوست دی په دې خاوره مینې او د دې خاورې اصیل بچي ځان وګڼي او وي ان شاء الله یو قوت باندې به د دې ټولو مسایلو ته اشاره وکړه د دې مقابل کې به ودرېږو او د دې د ودرولو او د منځه وړلو او یا د ختمولو د حل لارې به لټو. ډیره مننه جناب سلیم صاحب. دا وایي چې هر انسان بدون د شک ارث لري، هیڅ انسان بې ارثه پیدا شوی نه ده. زه هم لرم ارث، تاسو هم لرئ، هر انسان لري. خو تاسو چې اوس یو ملي دنده تاسو ته درکړل کېږي او د ملت امانت تاسو سره ده، پارلمان کې داسې څوک راشي داسې وکیل راشي تا ته وایي چې زه درې
غواړي کوم وزارت ظرفیت هم لري تحصیلات هم نه ده کړی او غاصب ده قاتل ده یا کوم ډېرې ناولې کسو سره لاس لري یا خارجي جاسوس ده که هغه تاسو ته 3 لکه ډالره مخکې کړي آیا په دې په مقابل کې به تاسو څه جواب ورکوئ ملت رای به خاموشوئ دا ډالر به نوش جان کوي یا تاسو به ورته وایئ چې نه زه د خدای نه ویرېږم او ملت نه ویرېږم او د ملت امانت ساتم نه زه فکر کوم چې د دونه خبرو باوجود تاسو زه ونه پیژندلم یو سوال سوال د مزه د ننګرهار والي په اسما وظیفه اجرا کړې ننګرهار یو د لوی ولایتونو نه دی هم اقتصادي او هم یو تجارتي چې لوی تجارت په غلار منګلورو ما همیشه کوشش کړی چې دغه مسائل نه ځان لرې وژغورم کوم چې د بدنامۍ باعث ګرځي د ولس زورولو باعث ګرځي او کوم چې بیا بدبختۍ راوړي دا تاسو چې څه کوم اشاره وکړه دا ټول هغه څه دي چې دا بدبختۍ راوړي مخې ته نو نه باید منګه د داسې کار وکړو چې بیا ولس ته مسترګې ټیټي نن په جګو سترګو باندې د ولس نه رای غواړو چېرته چې ورځو خوشبختانه یا پکې د نن یو ځای ته لاړم هم پکې د ننګرهار کسان ځوانان نازو تعلیم یافته او هم پکې د وزارت مالیه زما زوړ کارمندو او هغه چې زما نه خبر شو یعنی پخوانی کارمند د حد زیات خوشحاله شو نو دا چې کله داسې کارونه وکړو لکه تا چې ته اشاره وکړه بیا به نو نه مینه نه به محبت او نه به عزت عزت چې دی هغه د ولس په خدمت کې دی عزت په انشاءالله تر اخره هدا پورې خپل صداقت ته کار وکړي ډیره مننه سلیم صاحب یو خلک وکي د اخر کې یو ځل بیا د خپل نشان او نمبر او صفه او د نوم د اوریدونکو ته بیان کړي چې کومه صفه کې اساس تاسو نشان شهر شمیره چیرې چې دا اوریدونکو د ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي نو خوشبختانه زما خو ډیره ښه نښه ده هغه پاڼه د شنه پاڼه کم به چې افغانستان زرغونوي او کم چې خوشبختانه معذرات مسلک مې دی نو تاسو ته معلومه ده چې دا پاڼه اکسیجن ورکوي او کاربن اخلي یعنی اکسیجن تولیدوي اکسیجن ورکوي نو شنه پاڼه مې یوه پاڼه مې نښه ده 119 مې نمبر دی او په 3 صفحه کې دا راځي کله چې تاسو 3 صفحې ته لاړ شئ هلته 119 او بیا مخې ته پاڼه ده دغه پاڼه تاسو نښه ده دغه ته تاسو سواد صحیح وکئ نو ان شاء الله چې زرغون افغانستان دپاره به یو قدم کې ښودل شي منګه خو یو کس یو خو نه هېڅ وخت دا نه وایو یو کس هم ډېر څه کولی شي که اراده او تعهد وي ان شاء الله د زرغون افغانستان دپاره به تاسو سواد صحیح وکئ او ځان هلته ورسوئ او رای ورکئ رای یو متحد افغانستان ته ورکئ رای یو آباد افغانستان ته ورکئ او رای ورکئ تر څو د غاصبینو او د قاتلینو ته سرسخته جواب ولرئ ډیره مننه او د ستاسو یو همکار هم چې په کابل کې تاسو سره همکاري کړې شاید شناخت ولرئ رئیس احمدزي صاحب سوال کړی ویلي دي چې د صلح په هکله څه کوم پلان لرئ پلان هم جوړ کړی دی د صلح لپاره په ډېر لاند باندې بلې و زمونږ اول زمونږ په هغه مرام کې او منشور کې اوله خبره د صلح ده زمونږ هدف دا دی چې موږ به په ټول قوت باندې د صلح لپاره کار کوو د ټول هغه فعالیتونو نه به حمایت کوو کوم چې افغانستان ته صلح راولي موږ د جنگ خلاف یو که افغاني دواړه طرف ته افغانان مري موږ نه غواړو نور په دې خاورو ته مرګونه راولو او کونډه او یتیمان راولو اول غوښتنه به هم صلح که په پارلمان کې وو په حیث د وکیل به هم چې کوم مسؤلیت لرو صلح غږ به جګو او په خپلو ورونو طالبانو به غږ کوو چې جنګ نور پرېږدي او د ټولو هغه برنامونه به قوي حمایت کوو کوم چې په افغانستان کې د صلح راوړلو لپاره استفاده کیږي ډیره مننه وکیل صاحب جناب سلیم خان قندوزي چې د دې دمه پورې زما میلمه وئ او ما سره هم صبر وکړه او سلام وکړه او هلته خپل همدا اوس په ژوندۍ باندې برخه لرئ میلمانه لرئ نو زه د ستاسې موفقي او کامیابي غواړم هیله ده دغه وعدې چې تاسې ورکړې دغه خبرې چې تاسې وکړې په رښتیني او په حقیقت سره مبدل شي او هیله به مې دا انشاءالله چې بعدي ملاقات به زموږ او تاسې د پارلمان دننه وي چې هغه به تاسې وکیل صاحب یاستئ مصروف به یاستئ په کاروبار کې او موږ به بیا تاسو سره مرکه کوو سوالونه کوو چې تر کومه حده پورې موفقه شوي یاستئ کارونه مخکې ته تللي نو زه ستاسې موفقیت او کامیابي غواړم خدای مو موفقه کامیابه لره هغه شی چې په افغانستان په نفع ده په افغانستان په ګټه ده په افغانستان په یووالي ده د ستاسې ابرو او د ملت ابرو او عزت پکې ده
خدایم په هغې کې موفق او کامیاب او برتیام د دې دمه پورې چې ما سره حوصله مو وکړه او برنامه ما سره مخکې بوتله او پوهېږم چې مصروفه یاست، مېلمانه هم دلته منتظره دي. نو یوه نړۍ مننه، یوه دنیا مننه. زموږ د ولت افغان اکټیویست په اړه مه یړوئ، د خپل عزیزانو او دوستانو نور همکارانو سره وکیلانو سره شریک کړئ تر څو نور وکیلانو په هکله ولس هم معلومات پیدا کړي او په آخر کې خپله انتخاب وکړي چې چا ته رایې ورکړي. او زه وایم که تاسې د سلیم خان قندوزي خبرې هم خوښه شوې، برنامه هم خوښه شوه، قناعت هم حاصل کړه، د خپله شمېره هم تاسو ته تشریح کړه، د خپل نمبر هم تاسو ته ویلې. که تاسو علاقه لرئ چې سلیم خان قندوزي ته په کابل ولایت کې ته رایې ورکړئ، بدون د شک رایې ته وکاروئ یا د خپل رایې ورکړئ. رایې زه تاسې نه مجبوروم، تاسې خپله پوهېږئ چې چا ته رایې ورکړئ. او که تاسې دغه شخص لازم ګڼئ او ښه ګڼئ چې ستاسې وکیل شي او وکالت ته نو بدون د شک خپل رای په دې حق وکړئ. د دې دمه چې من سره وې حوصله دې وکړه او وخت یې من ته راکړه، ډېوه ننۍ مننه. لوی بخښونکي الله ته د موفقي او کامیابي دې غواړم. ډېره مننه جناب. خوشحاله اوسئ. ستاسې نه هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله شو. زه به برنامې ته ادامه ورکړم، تاسو کولی شئ چې لاړ شئ، زه به دوستانو سره خدای پاماني وکړم. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. دوستان و هموطنان عزیز، این بود یک از برنامه‌های ویژه امروزی ما در رابطه با وکالت آینده افغانستان که یک تن از کاندید ولایت کابل داریم. البته ما مختلف وکیلان از ولایت‌های مختلف برشان دعوت فرستادیم، به شمول از جناب بشردوست صاحب، به شمول از جناب لطیف پدرام، با وجود از اینکه ما مخالف برنامه و انگیزه هایش هستیم اما دعوت برشان دادیم و انتظار داریم که تا بیاین و در این برنامه با ما وصل شوند و صدای خود را و برنامه خود را با ما شریک کنند. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا و همتا می‌سپارم تا اینکه که با ما حوصله بردن صفحه ولت افغان اکتیویست را فراموش نکنین، با دوستان و عزیزانتان شریک بسازین. اگر شما کدام وکیل را میشناسین که در این لست نهایی آمده آدم خطرناک است، آدم فریبکار است، آدم دروغگوی است، با کدام قتل با کدام جرم مواجه است اما رای پیدا کرده و شما تشویش دارین، نگرانی دارین، صفحه ولت افغان اکتیویست در خدمت شما. اسناد بر ما بفرستین، معلومات در این رابطه بفرستین که تا ما ویدیوهای کوچک و معلومات ها در این رابطه حاصل بسازیم و تهیه کنیم و به شما عزیزان ارائه کنیم که ملت آگاهی پیدا کنه برای کسانی که وطن فروش هستند، خائن هستند، مجرم هستند و افغانستان را برای بربادی و برای بی‌ثباتی میبره. از اون نوع شخصیت ها جلوگیری شود که به پارلمان آینده افغانستان رای پیدا نکنه. امروز هم یک تن از وکیل داشتیم، نماینده وکیل داشتیم برای پارلمان از ولایت کابل، اما خواهش من است که از ولایت‌های مختلف افغانستان بیاین با ما وصل شوند، چون که ما برای همه مسیج فرستادیم، برای اکثر وکیلایی که شناخت داریم یا معلومات حاصل کردیم از راه توییتر، از راه اینستاگرام، از راه فیسبوک و از راه مسنجر. با تاسف که مثل سلیم خان برای ما جواب دادن، جناب سلیم خان قندوزی، اما کسانی هستند که تا هنوز هم جواب ندادن. باز آینده هم شکایت نکنند که برای ما وقت داده نشد، برای ما موقع داده نشد. اگر برنامه دارین، پلان دارین، طرح دارین، بس طرح کنین. ما یک مطلب منج و وقت هم ننیسو، ما چک نمیکنیم شما را، فقط از شما سوال میکنیم و شما را با ملت وصل میکنیم که تا ملت درباره شما آگاهی پیدا کند، درباره برنامه شما، درباره طرح شما، درباره پلانگذاری شما که شما چطور میتونین یک وکیل بهتری که وکیلی که فعلا اونا دارن در پارلمان از او وکیل جانشین از وکیل شن بیشتر و خوبتر بر این ملت شریف و نجیف کابلیان و افغانستان خدمت کنین. عزیزانی که امروز نتونستم، با تاسف البته تنها مهمان داشتم، نتونستم که همه را بالا بیارم، نظر شما را بگیرم. کسانی که در اینجا به من نظر ماندن در کامنت باکس، جهان سپاس، ممنون از نظر شما، از تشویق شما. لطفاً این برنامه را با دوستان و عزیزانتان شیر بکنین که تا بقیه کسانی که در این لایو بعداً که اپلود میشه ببینن، اطلاع حاصل کنن که تا یک انتخاب مشخص کنن، انتخاب خوب را کنن، یک وکیل واقعی و تندوست برای پارلمان بفرستن. کسانی که سلام انداختن نمی اخذ سلام مرا هم بزنین، هلو گفتن هلو به شما همچنان. جایی که شبتان خوش، جایی که روزتان خوش. تاسو ټول بخونکی او مهربان الله تبارک چیتم شپه د شپه په خیر، چیتم چې ورځ د ورځ په خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.